ده که یا ورته افغانانو پوستین چاپه واغوسته قسم په خدای که بیا په واګه کې هم تاسو ټینګ سئ ځکه تاسو تاریخ موږ ته معلوم ده بنګلادیش سره مو جنګ وکړه هندوستان 95,000 فوجیانو نه پتلونونه وویسته والله د 40 کالو پور درنه واخلو چې کوم ظلمونه مو له مهاجرینو سره کړي له افغانانو سره مو کړي د افغانانو په سر مو له نړیوالو نه پیسې اخیستې یو صادقانه دیپلوماسي وي یو منافقانه دیپلوماسي وي په افغانستان کې په سیمه کې په نړۍ کې منافقانه دیپلوماسي نور ځای نه نیسي او پاکستان 40 کاله 50 کاله له افغانستان سره منافقانه دیپلوماسي کړې ده صادقانه نه په تیر 20 کلن اشغال کې له امریکایانو سره کړې نه د روسانو په وخت کې د اشغال په وخت کې کړې نه له مجاهدینو سره کړې نه اوس له طالبانو سره کوي د هر مشکل حل آخر مذاکرات دي امریکایانو 20 کاله جګړه وکړه دغه هیواد په طالبانو سره په جګړې تفاهم ته ورسېده که په مذاکراتو خو تفاهم دغه تړون چې د امریکایانو د طالبانو ترمنځ شو دلته د تړون ته ژمنتیا مهمه وه امریکایانو کتل چې په دغه تړون کې دغه 2 کالو کې طالبانو چې کومې ژمنې کړې لیونې سرغړونه نه ده کړې اما امریکایانو په لسهاوو واره کړې وه ولې چې موږ مجبوره وو 20 کاله مو جګړه کړې وه موږ غوښتل چې د دغه تعامل د دغه مذاکراتو له خوا نه له لارې نه یو ځای ته ورسېږو چې الحمدلله نن هیواد امن ده نن د نړۍ سره اگر که موږ سفارتي تعلقات نه لرو خو دیپلوماتیک اړیکې مو ښه دي پاکستان مذاکرات ته ژمن نه ده کوي یې منافقت کوي ټي ټي پي د چترال نه 100 کیلومتره د افغانستان له سرحد نه اخواته ما سره نقشه ده ځي په چترال کې فوجي چاونۍ تر برید لاندې نیسي د پاکستان فوجیان وژني پړی په طالبانو وره چې دغه 100 کیلومتره کې چیک پاینټونه دي چیرته دي فوجیان دي چیرته دي استبلیشمنټ دي چیرته د استخبارات دي چیرته دي له دې نه خبر چې په پاکستان کې ټي ټي پي شته له دې نه خبر نه چې د ګیرې لاندې د ټي ټي پي له راکټ سره ناست ده په تا باندې ډاس کوي ټانګونه دي ولي فوجیان دي ولي تر اوسه پورې په چترال کې جګړه در سره روانه ده په وزیرستان کې در سره روانه ده په سند کې در سره روان ده په پنجاب کې روان ده په باجوړ کې روان ده په ټول پاکستان کې ټي ټي پي درګر د خپل عملیات کوي یا خو د دې بهانې د ختمولو دپاره زه پاکستان ته یو ډېره ښه مشوره ورکړم یو څو طالب مشران دی که ما نه خوښوي دغه د فوز دغه مصارف دغه قومنده دا د ټول موږ ته راکړي چې موږ ورته امن راولو دوی خو پاتې راغلل هغه ټاکس چې د دوی فوج اخلي هغه پیسې چې د دوی فوج اخلي پولیس یې اخلي استخبارات یې اخلي موږ به یو څو قطعې ورولېږو ټول پاکستان کې به امن ورته راولي ځکه دوی پاتې راغلل دا یا د ملل متحد ځواکونه راولي د فوج مشران تر هغه پورې لوی درستي چې د پاکستان تر ټولو غټ منصب ده پاکستان په خپل تاریخ کې ماته نشي ښودلی چې د فوج ریټایر شوي لوی درستیزان د قلی اردو مشران د محاکمو ججان چې هغه ریټایر شوي په پاکستان کې اوسېږي د پاکستان سرمایه غلا کوي له جج نه نیولې د استخباراتو مشران د فوز مشران سیاسونه دغه اوس حکومت چې ختم شو دا 14 پی ډي ام 14 ګوندونه چې مشران ټول لاړل برطانیې امریکا ته دوی سر خپل مړي راوړي د پاکستان د فوج مشر مشرف 40 میلیارده ډالر واخیستله پاکستان نه وتښتېده چې کله مړ شو جنازه یې راغله پټې په کراچۍ کې ښخ کړله وخت چې دوی غلا پرې نږدي دوی رشوت پرې نږدي دا اوس په سیاسونو باندې چاپي اچوي په تجارانو باندې چاپي اچوي وایي په د دوی په کورونو کې ډالر د هغه د هغه سرمایه ده که ډالر ده که طلا ده که غلا کړې د خپل کور ته یې رسولې تر دغه کور یې چې رسولې ولې تا مخه نه نیوله بیا په پاکستان کې فوجان لکه چې په رښتې دي هغوی غلا نه کوي د قلی اردو د مشرانو په کورو چاپه نسته د فوج د مشر په کور چاپه نسته د پاکستان سرمایه خو دوی غلا کړله د موټروې پیسې فیصدي دوی اخلي کاروبارونه لري ټیکسونه شرکتونه کارخانې د بورې تولیداتو ځایونه زراعتي مځکې فوز لري نر د پاکستان ججان د پاکستان محاکم سپریم کورټ دوی د لاړ سي له فوج نه د پوښتنه وکړي چې دا پیسې تا له کومه کړلې باجوا نه دي وکړي له راحل شریف نه دي وکړي له کیاني نه دي وکړي له مشرف نه دي وکړي د فوج مشران فکر کوئ سند زه ورته سند وړاندې کوم چې د پاکستان اوسنی وزیر اعظم افغان ده 15 کاله برطانیې کې د افغانستان په پاسپورت تیر کړي دي زه ورته شواهد وړاندې کوم چې اوس هم د سوسیال پیسې اخلي په برطانیه کې هغه لوکیشن چې دی پکې اوسي د ده خور اوس پکې زندګي کوي هغه زه مستند ورته وړاندې کوم دغسې مستند د موږ ته راوړاندې مننه ګوت وړاندې چې پاکستان په کوم ځای کې کوشش کړی ده د مذاکراتو ګوره دوی همیش دغه اوس هم کاکړ نه ده د کاکړ د افغاني پاسپورت 15 کاله تیر کړي دا اوس هم وایي چې موږ که ضرورت پېښ شي برید کوو
زه شاید صاحب ته یوه خبره کوم ټول پاکستان سیاسون فوز ته ګوره که دغه حالت د افغان حکومت له کنټروله ووته بیا فکر نه کوم چې پاکستان پاتې شي د جګړې شوق مه کوئ په افغانستان کې د وحشت او درندګیو دلته د اقتصادي پرمختګ په وړاندې خنډونه مه جوړوئ که یو ځل دغه حالت اوس د اسلامي امارت په کنټرول کې ده که یو ورته افغانانو پوستین چپه واغوسته قسم په خدای که بیا په واګه کې هم تاسو ټینګ سئ ځکه د تاسو تاریخ موږ ته معلوم ده بنګلادیش سره مو جنګ وکړه هندوستان 15,000 فوجیانو نه پتلونونه وویسته په کارګل مو جنګ وکړه نتیجه یې هغه سوه د 65 او د 66 تاسو څه شي کړي د فوج مغیر له دې چې د پاکستان د خلکو غوښې خوړلي یوازې هډوکې پاتې اوس یې هډوکو ته نښلولې نور مو کړي څه شی دي مذاکرات پاکستان صادقانه نه ده نه له امریکا سره صادق و په تېرو 20 کالو کې چې دوی غوښتل چې له امریکا سره فوج هر څه په هغه کې ورکړي خو اما امریکا سره صادقان نه وو له روسانو سره دا اوس په چل کې و دا اوس د دوی یوازینی مشکل دا ده چې دوی به اوکراین ته فوج هم لیږي اسلحې به هم ورکوي دا د پاکستان مجبوري ده که نه پاکستان ختم شاید تر اوسه پورې طالبانو په میډیا کې د تاسو خلاف هېڅ خبره نه ده کړې اما تاسو په میډیا کې بلاول بوټو اوسنی بهرنیو چارو وزیر نواز شریف اسرائیل شریف او څه شی د تاسو ټول سیاسون په افغانستان باندې تور لګوي چې افغانستان د تروریزم مرکز د موږ سره شواهد دي چې تاسو نړیوال پاروئ چې بیا په افغانستان باندې برید وکړي او تاسو د هغه په نتیجه کې میلیاردونه ډالر واخلئ خو زه درته وایم چې دا ارمان به مو ګور ته ویسئ نه افغانستان تیر افغانستان د 2001 چې تاسو په امریکانو ته اډې ورکئ قسم مې دې په خدای وي چې دا وارې مو غلط پالیسي اختیار کړله ظالمانه حرکت مو د افغانستان په وړاندې وکړه بیا موږ په خپلو منځونو کې جګړه نه کوو والله د 40 کالو پور درنه واخلو چې کوم ظلمونه مو له مهاجرینو سره کړي د افغانانو سره مو کړي د افغانانو په سر مو له نړیوالو نه پیسې اخیستي دا ټول موږ تاریخوار لیکلي دي له ذهن نه مو نه دي وتلي تعامل کوو صبر کوو زغم کوو پاکستان د زموږ له حوصلې نه غلط برداشت نه کوي موږ 52 هیوادونه هغه ملکونه هغه فوزونه چې د تاسو یو دقیقه د تاسو په مرسته افغانستان ته راغلي له دې ځینې مو مړه څټونه ویستلي دي پاکستان په نظامي لحاظ باندې موږ ته هیڅ حیثیت نه لري راځئ چې تعامل وکړو مننه داسې خو نشي کېدای چې اوس پاکستاني هیات راځي او موږ ته وایي چې د ټي ټي پي بریدونه مکمل بند کړه نو د ده خو یو علاج ده چې فوز او د امکانات دا ټول د موږ ته حواله کړي چې موږ په 2 ورځو کې دا ټي ټي پي ورته ونیسو بس هلته له دې مشکل نه خلاص کړو مجبوره ټي ټي پي په لاهور کې ونیسم زه په کراچۍ کې ونیسم نو داسې خو نشم کولی چې زه په کابل کې ناست یم ټي ټي پي تا ته په اسلام آباد کې لاس تړلی درکړمه ته د څه شي دپاره تنخوا اخلي ته د څه شي باندې امکانات اخلي ته د څه شي دپاره دا دومره لوی هېواد د اټم دا سبا به اټم بم درنه وړي بیا به ما ته وایي دا ټي ټي پي وړه افغانستان ته یې راوړی که دا سبا د پاکستان اټم بم غلا سي دغه پړه به بیا په موږ باندې اچوي د خدای ری وکوي دا ستونزه باید حل سي ولا د دوی اټم بم رکېږي دوی به نړیوالو ته وایي چې دا اټم بم افغانستان ته وړی بیا ورپسې ګرځه له کومه یې کوې دا غونډاس کې نور بند کوي په موږ یې مه راولئ دوی نښلولې همدې ته دغه اټم بم په امریکا خرڅوي بله ورځ به اعلان وکړي چې اټم بم ورک ده دا ټي ټي پي وړی ده چېرته یې وړی افغانستان ته یې وړی دلته بیا ورپسې ګرځه اتهامات فایده نه کوي صفا سوچا مسلماني خبره مذاکراتو ته کښېنه هغه غوښتنې چې کوم عقل یې مني د پېښور برید په ما مه اړوه د کراچۍ برید په ما مه اړوه په تورخم کې زه پوسته جوړوم ته راباندې برید کې ملامتي بیرته په ما اړی تا څه فکر کړی ده دغه ستونزې دې په خپل ملک کې هوارې کړه فوج به د سبا به د فوج سره لښکر ورکي آرمي چیف به دې ورکي د قلي اردو قمندانان به دې ورکي ولا دا ټي ټي پي کابل ته وړي دي بیا دلته ورپسې ګرځه نو دا غلطې خبرې دي دا اتهامات دي دا د دوی ناکامي ده دا دنیاوالو ته نه پوهېږم د دوی سیاست جرړې خطرناکې دي چې دوی په دغه کې راتلونکي کې دوی څه شي لري زه په خدای دغه ته حیران پاتې یم یو هیواد چې په قرضونو کې ډوب ملت غرق امنیت تباه او پړه په افغانستان باندې اچو موږ په خپلو وینو کې لامده یو قسم په خدای بهیر صاحب زموږ د 40 کلن جګړې د زخمیانو زخمونه لا تازه دي د کونډو مو اوښکې ولاکه وچې سوي د یتیمانو مو سرونه هماغسې ببر دي هغه چې د دوی په مرسته راغلي ناټو زموږ کورونه وران کړي لا کنډر دي نو زه به بل هیواد کې جګړه څنګه خواکه کړم دا د عقل او منطق نه لرې خبره ده